خان افریدی صاحب او زموږ د افغان کډوالو کوم کمیشنر چې دی په کوټه کې برګیډیر احمد مسعود صاحب او د یونیسیار د استازي اورنګزیب اڅکزي صاحب او دارنګه د ذاکر درانی صاحب او تاسو ټول مشرانو راغلو په اجازه باندې چون وخت کم دی وخت د مازدیګر د لمانځه دی شریار افریدي صاحب ته زه د یو منټ توجه غواړم افریدي صاحب ته چې راغلی دا هغه مظلومه خلکو ته راغلی دا د روسیې پر باډر باندې چې کوم پراته دي د دې ځای څخه چې دا نن روان سي 2 ورځې پر ورځ شپې او ورځې لګېږي چې دوی خپل هغه اصلي ټاټوبي ته یا خپل اصلي ځای ته رسېږي دا خلک چې دي دا ډېر د ستونزو سره لاس او ګریوان دي دا دلته چې پراته دي دا کډوال خو موږ ټول یو کډوال یو خو دا کډوال بیا فرق سره کوي دا هلته د ډېر د دو سره بې امتیاز علمونه او ډېر هغسې اعمال سرته رسېدلي دي چې د حقوق بشر نړیواله اداره پر دې باندې ګویان دي نو موږ دلته چې کوم راغلي یو زما پیدایښت په پاکستان کې سوی دی زه د پاکستان کورودانۍ وایم زما هره بریا چې د هغه د پاکستان پورې تعلق لري اول د واره چې موږ دلته رالو موږ په دغه کیمپ کې د لوستو د لیک لپاره سړی نه درلودی نن شکر الحمدلله دا وخت 15,000 څخه زیات زده کوونکي د یونیسیار په مټ د یونیسیار په کومک باندې دلته زده کړه کوي خو اما ستونزې مو ډېرې دي دغه ستونزې ستاسې مخ ته یږدو وخت کم دی نو په دغه باندې د یو مسلمان د یو پښتون په حیث باندې ستاسو څخه زموږ دا توجه ده چې دغه زموږ ستونزو ته حل لار پیدا کړي اول موږ په دغه کیمپ کې د اوبو سره د ستونزې سره د 10 کاله څخه لاسو ګریوان یو یوه ډبه اوبه دلته په 10 کال دا رانیول کېږي یا دغه پیسې 200 روپۍ پر کور باندې ټولېږي دغه کلیوالا خپله دا اوبه رانیسي یوه دا لویه ستونزه دا ده دویمه زموږ ستونزه د پیوار کارډو او د آی سی سي کارډو ده کم ټیم چې ستاسو د خوا څخه د ګورنمنټ د خوا څخه ورکړل سي هغه اکثره په دا چک پوسټو باندې بیا هم هغه کم نوټیفیکیشن چې تاسو جاري کړی دی هغه نه منل کېږي داسې ډېرې پېښې شته دلته د یونیسیار محترم مسؤل اورنګزیب صاحب ناست دی دا به د دې پېښو شاهد وي او ستاسې د کمیشنریټ کسان هم شاهدان دي چې زموږ اکثره غریبکاره خلک چمن یا کلي عبدالله ته د روزګار دپاره ځي پر دا چک پوسټو باندې نیول کېږي حتی داسې پېښې شاهدان یو چې پیوار کارډ یې په جبو کې وي هغه باډر پاس سوي دي درېیمه ستونزه مو دا ده کوم چې د آی سی سي کارډونو پاکستان پر موږ افغانانو باندې دا مهرباني وکړله کوم چې دا زموږ غیر راجسټر افغانان وو د هغو دپاره آی سی سي کارډونه جوړ کړله خو اما ورکول یې هلته په کوټه کې کېږي د لارې مسایل دي پیسې دي اقتصاد دلته غربت زیات دی نو د دغه وجې څخه دا مو هیله ده چې دا آی سی سي کارډونه په همدا کیمپو کې ورکړل شي درېیمه ستونزه مو دا څلورمه ستونزه مو دا ده افریدی صاحب یقیني دا زموږ خلک چون د میډیا سره لرې پاتې دي دا میډیا او انټرنیټ دا شان ډېر وروسته پاتې دي دا ستاسو ویډیوګانې او ستاسو جرات موږ لیدلی چې تاسو په داخله وزارت کې واست او تاسو په پارلمنټ کې کوم کردار ادا کړی دی په حیث د یو افغان کډوال موږ په تاسو باندې فخر کوو او ستاسو راتګ ته هم ښه راغلاست وایو نو هیله او توقع هم دا ده چې زموږ ستونزې تاسو تر یو ځایه پورې راته حل کړي او بله ستونزه مو دا ده چې زموږ د 9 10 11 12 کلاسو په آل بلوچستان کې یوازې د یو کم خبره نه کوم په آل بلوچستان کې موږ کتابونه نه لرو د افغانستان حکومت ته چې موږ دا پیشنهاد وکړو هغه وایي د پاکستان دغه موږ ته اجازت نه راکوي چې یونیسیار ته ووایو هغه وایي چې تر اوسه پورې موږ پر دې باندې خبرې نه دي کړي یا مختلفې مسایل موجود دي خو زموږ د یو په حیث د یو انسان د یو مسلمان دا هیله او توقع ده د 15 کاله څخه موږ په ټول بلوچستان کې په های سکولو کې د 9 کلاس څخه تر 12 کلاسه پورې یو کتاب هم نه لرو او یوه هیله مو دا ده 10 کاله کې چې موږ دلته اوسېدلي یو زموږ غټه ستونزه د روډ دغه روډ دی یعنې چې دلته یو څوک زما غوندې اپریشن یې سوی د هغه به څه حال وي یو مریض پیدا سوی په ژمي کې د دې به څه حال وي موږ نو دا چې ځي پر دغه روډ باندې په څومره تکلیف باندې به ځي او راځي دلته هېڅ سهولیات نشته د بیچو کې پخوا یو څه ټابلیټ پیدا کېدل یا بیچوګانې موږ
باندې یونیسیار چې اورنګزیب صاحب خوا بده نه کړي د دوی جیبونه ما په خیال خالي سوي دي هغه ورځ تر بلې کمیږي پر موږ باندې نو هیله مو دا ده توقع مو دا ده چې زموږ دغه ستونزو ته د حل لار پیدا کړي او د دېرش کاله څخه د بجلي او د ګیس په ارمان کې مو د هغې تر اوسه ناست نو نور مو وخت نه نیسو مننه